زیاتره په نسبي او جمع نومونو کې کارول کېږي. پوه شوې؟ نرمه یا خو هغه چې په مفردو نومونو. طالبانو چیرته د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړه او هم یې ورسره د کتابونو مرسته وکړه. په دې هکله په دې ویډیو کې پوه شئ او هم هغه ویډیوګانې وګورئ چې نجونو ته په ټولګیو کې د استادانو لخوا درس ورکول کېږي. د مولوي ضیاء الرحمن اصغر په نوم یو کس په ایکس ټولنیزه رسنۍ کې خبر ورکړی چې په کابل ولایت کې د اووم ټولګي زده کوونکو نجونو ته د ښځینه استادانو لخوا نه درسونه شروع دي او په تدریجي ډول سره به د ټولو نجونو زده کړې پیل شي. نوموړي په دې هکله لیکلي د 19 استادانو لخوا خپلو شاګردانو ته د اووم صنف درس په هېواد کې په تدریجي ډول د تعلیم دروازې پرانیستل کېږي. راتلونکی کال به دا مشکل په مکمل ډول ختم شي ان شاء الله. مولوي ضیاء الرحمن اصغر زیاته کړې په دیني مدارسو کې له اووم صنف نه تر 12 صنف پورې د هېواد پتمنو خویندو ته د عصري زده کړو اجازه هم ورکړل شوې. د کابل ښار د یوې دیني مدرسې مدیر راته وویل دوی ته د تعلیم او تربیې وزارت لخوا کتابونه هم ورکړل شوي. داسې ښکاري چې نوي کال ته به ټول مکاتب د شرعي شرایطو په نظر کې نیولو سره پرانیستل شي. مولوي ضیاء الرحمن ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې تاسو یې دلته کتلی شئ. دا زیاتره په نسبي او جمع نومونو کې کارول کېږي. پوه شوې؟ نرمه یا خو هغه چې په مفردو نومونو کې کارول کېده د مذکر نومونو لپاره راتله یا نارینه. خو څرګنده یا هغه یا ده چې دا په نسبي نومونو کې کارول کېږي او په جمع نومونو کې. لکه مثال یې سړي، منګي، لرګي. دلته یې مثال لیکم تاسو ته. چې منګی مفرد دی او منګي څه دي؟ جمع دي.